اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. سورة آل عمران ده او مدنی سورت ده. مدنی هغه سورت ته ویل کېږي چې بعد الهجرت نازلی. برابر دا ده که په مکه کې می خو چې بعد الهجرت نازل صدا مدنی سورت دی او تقریبا 200 آیاتونه لري او 60 رکوګانې لري. او دا سورت چې کوم ده سوره آل عمران دا د دې نزول 3 قسمه شوی ده. د دې سورت نزول 3 قسمه شوی ده. یو خو تر 2 آیات پورې دی آیاتونو دا معلومات کیږي چې د هجرت په 2 کال دا سورت نازل شوی ده، بدر سره نږدې. او بیا له 2 نه واخله تر 3 آیات پورې دی آیاتونو دا مسله معلومیږي چې دا د هجرت په 2 کال نازل شوی ده. تر 2 آیات پورې دا مسله ثابتېږي چې دا بدر سره نازل شوی ده. بدر خو په 2 کال باندې شوی ده. او د هغې نه واخله 2 آیات نه تر 3 پورې هغې نه دا مسله ثابتېږي چې دا د هجرت په 2 کال باندې نازل شوی ده. د 2 نه واخله تر 3 پورې 3 آیات پورې دا د هجرت په 2 کال باندې نازل ده. ځکه چې د نجران عیسایان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله. خو خیال کوئ دا خلک وایي مناظرې ته راغلي. مناظرې ته نه راغلي، هغې خپله یوه مسله وه د جزیې باره کې، هغې دپاره راغلي خو په ضمن کې بیا مناظره مو شوله. ټیک شو؟ دا مناظرې دپاره مقصودي نه راغلي، خپل یو مسله یې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، بیا هسې منځ کې ضمناً علم مناظره م راغلله. او له 3 آیات نه واخله تر 160 پورې هغې نه بیا دا پته لګېږي چې دا د احد نه پس نازل ده. احد نه پس بیا نازل ده، گویا په 3 کال باندې نازل ده. نو 3 خبرې سوې. 2 آیات پورې د آیاتونو دا مسله ثابتېږي چې دا بدر سره نازل ده. نو بدر خو په 2 کال باندې د هجرت. او 2 نه تر 3 پورې 63 پورې هغې نه دا مسله ثابتېږي چې دا د هجرت په 2 کال راغلی، په 9 کال. ځکه نصارای نجران چې دي هغه په 2 کال راغلي. او له هغې نه واخله 3 آیات نه 120 پورې او هغې نه اخوا پورې هغې نه دا مسله ثابتېږي چې دا د احد نه پس نازل ده، گویا له 3 کال نه پس نازل ده. سورت کې مهمه خبره صرف 2 خطاب الله جل جلاله کوي 2 ډلو ته، یو اهل کتابو ته او یو مسلمانانو ته. ای سورت بحث مهم باز داده چې 2 ډلو ته الله خطاب کوي، یو اهل کتابو ته او یو مسلمانانو ته. مسلمانانو ته خدا خطاب کوي چې الکه تاسو بهترین خلک یې، کنتم خیر امه، لہذا تاسو د دې بهتر پاتې کېدو کوشش وکړئ چې همدغسې بهتره پاتې شئ. الله ښه خلک پیدا کړي، اوس تاسو توفیق دا وکړئ، کوشش دا وکړئ چې همداسې ښه پاتې شئ. او 2 خطاب اهل کتابو ته. د اهل کتابو ته الله وایي ستاسو عقیدې خرابې شوي دي، اخلاق هم خراب شوي دي، لہذا په قرآن سره او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل عقیده او اخلاق سم کړي. دا 2 خطاب وسو. مسلمانانو ته ویلي چې تاسو الله ښه امت پیدا کړی یاستئ، د دې ښه امت پاتې کېدو کوشش وکړئ. اهل کتابو ته ویلي چې تاسو عقیده خرابه ده، اعمال هم خراب دي،
دی اصلاح کوشش وکړي. بس بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم دته متشابهات وای. متشابهات وای فرده متشابه تشابه بحث دته ویل کی دوه قسمه ده متشابه. یو هغه چې معنی معلومه ای او یو هغه متشابه بحث چې د سره معنا معلومه نه. دا هغه دي چې د سره معنا معلومه نه ده مراده. او علما مفسرین لیکي وای سر من اسرار الله لا تفتشه. دا دی الله تعالی یو راز ده دی کې لاس موها. سر من اسرار الله دا د الله جل جلاله یو راز ده لا تفتشو دی تفتیش مکوي. او بحر عمیق دا یو غوش دریاب ده لا تلجو فيه پدې کې من نه نوځي. بحر عمیق لا تلجو فيه. او درېمه خبره طریق مظلم دا تک تور تیار لار ده. طریق مظلم تیار لار ده لا تسلكو فيه پاږي کې مزي نو تویکا اور تویکا. نو دا درې خبره سو مرګریا سر من اسرار الله لا تفتشو لا تلج فيه پاږي کې من نه وځي. او بلم سویل طریق مظلم لا تسلكو فيه تور تیار لار ده بدیږي. ځکه متقدمین وایي چې بس الله جل جلاله دې په معنا مراد باندې پويږي. الف لام میم الله لا اله الا هو. الله الله لا اله نشت لایق د عبادت الا هو مگر صرف یو الله ده. الحي واجب الوجود ده. القیوم واهب الوجود ده. حی معنا څه؟ واجب الوجود. قیوم معنا واهب الوجود بل چاته وجود ورکي. نزل علیک او پیغمبر فاس وسم د قیوم ترجمه خپل کړی ده. قیم علی کل شیء ای حافظ علی کل شیء د هر څه حفاظت الله کې حافظ ترجمه. نزل علیک الکتاب الله نازل کړی د لګ لګ پتا باندې قران. باب تفعیل ده. نزل ينزل تنزيل بالحق په حق باندې مصدقا چې موافق د لما بین یدیه هغه کتابونو سره چې هغه مخکې د دینو هغه کتابونه چې هغه مخکې د دینو. وانزل التوراة والانجیل او الله تعالی نازل کړی د تورات او انجیل. انزل ينزل انزال باب فعال یوزل من قبل مخکې د دینه هدى للناس دا صفت د قرآن ده. یو هدى للناس سدا هدایت ته د پاره د خلکو ټول خلکو د پاره چې کوم د هدایت ته مؤمن د پاره متقی د پاره عام خلکو د پاره. وانزل الفرقان والله تعالی نازل کړی د فرقان فارق بما بین حق او باطل. ان الذين تخويف هغه کسان چې کفر کړی ده بآیات الله پایاتونو د الله باندې لهم عذاب شدید دی د پار عذاب شدید ده. والله عزیز الله تعالی غالب لا یغلب ده او ذو انتقام خاوند انتقام ده. دا ان الله لا يخفى سره ربط ده. مخکې الله تعالی دا مسله بیان کړ چې الله تعالی اولوهیت ثابت ته په دلایل سره. حی دا قیوم دا قرآن نازل کړی ده. اوس په دې ځای کې الله تعالی دا مسله بیانوي چې الله تعالی خالقم ده عالمم ده خالقم ده. ان الله بشک الله تعالی لا يخفى پاغه باندې نه پټیږي شیء یو شی فل ارض پزمکه کې ولا فی السماء او نفاسمان کې. نو عالم عالم بكل شیء هو الله. نو عیسی علیہ السلام خو عالم په ټولو سيزونو نه ده کنه نو هغه الہم نه ده. هو الذی خالقم ده الله عالم خالقم ده. هو الذی الله غزاتا یصورکم یخلقکم
چې تاسو پیدا کړي فی الارحام په ګېډو د میندو کې سورہ رعد اتم آیات کې تفصیل شته یصورکم یخلقکم چې تاسو پیدا کړي فی الارحام د ګېډو په مور په ګېډو کې کیف یشاء څنګه چې د الله تعالی خوښي لا اله نشته لایق د عبادت الا هو العزیز مگر یو الله د العزیز سے بغیر د اسبابو نه کار کوي الحکیم سره د اسبابو نه کار کوي هو الذی الله غزات انزل علیک او دی بیا اعتراض کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغله و عیسی علیه السلام بیا الله زوی ده و ولی زوی ده پیغمبر اسلام ورته و عیسی علیه السلام ژوندۍ به همیشه وینا و الحی الله خو به همیشه ژوندۍ بیا نبی علیہ السلام پوښتنه وکړه چې عیسی علیہ السلام د عرش حافظ ده وینا و القیوم الله تعالی د هر څه حافظ ده نو بیا خدای نشه بیا الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې الله تعالی خو عالم بكل شیء ده عیسی علیہ السلام ته دا پته نه لګیدل چې کوم ده ما پس خلق راضی او سه کوم ده دا زما دوست که دښمن ده ان الله لا یخفا او نو بس عیسی علیہ السلام خدای نشه اوس الله تعالی یو څلورم دلیل بیانوي په خلقیت د عیسی علیه السلام چې عیسی السلام خالق نه ده مخلوق ده وګوره بیبي مریم نه پیدا ده هو الذی الله غزات یصورکم چې تصویر ستاسو اچي فی الارحام په ګېړو د میندو کې کیف یشاء څنګه چې خوښي کله نر نه صرف ښځې لکه آدم علیه السلام کله ښځې نر نه لکه څوک لکه دا عیسی علیہ السلام کله دواړه نه لکه آدم علیہ السلام او کله دواړه لکه عام طور نو کله چې نری او ښځه نه لکه حوا او کله چې ښځه نر نه لکه عیسی علیہ السلام او کله چې دواړه نه لکه آدم علیہ السلام نو دا د خدای قدرت شه او عادت د الله بیا دا لکه عام طور ښځه او نر نه انسان پیدا کیږي دا بیا عادت شامل کې درې وړه قدرت شه لا اله نشت لایق د عبادت الا هو مگر یو الله ده العزیز چې عزیز ده او حکیم ده هو الذی الله غزات نو هغه ویل موږ ته غوالته لیکلی سي ابن الله عیسی علیہ السلام دی الله زوی ده ابن الله ده ابن خو عربی کې چاته وي زوی ته وي نو ته به دوه جواب ورته کې یو جواب دا ورته کې چې بای ابن په معنا د محبوب سره راغلی ده لکه هغه جنگ ته چې کسان لاړل بدر ته ایو ښځه وه د ابو سفیان رضی الله تعالی بیبي وه بیا وروسته مسلمانه شوه هغې څه اشعار ویلې نورې جنوکې هم ځان سره بولې وې وایي نحن بنات الطارق نمشي على النمارق ان تقبلوا نعانق وان تدبروا نفارق نحن بنات الطارق من د طارق ستوري محبوبي یو دا معنا مکو چې د طارق ستوري لورګان یو نو ابن او بنت دا په معنا د محبت سره راځي نو که چېرته تورات کې الله لیکلی سي عیسی ابن الله محبوب الله اب بیا معنا چا سره کې د محبوب سره به کې الله تعالی فرمایي هو الذی الله غزات انزل علیک الکتاب چې پته نازل کړی د کتاب منه آیات محکمات بعض آیاتونه دي چې هغه محکم دي محکم معلومه المعانی به ترجمه سره محکم معنا معلومه المعانی معنی چې معلومه ان الله على كل شيء قدير والله بكل شيء عليم اقيموا الصلاه اتوا الزکاه او حج کوي داو کوي دا ټول محکمات دي دا بیا محکم په دوه قسمه ده محکم لعینه محکم لغیره او اصول کتابونو لیکلي دي هن ام الكتاب چاغه اصل د کتاب ده په معنا د اصول سر راځي ام الكتاب چاغه ام الكتاب دي و اخر متشابهات او نور متشابهات دي متشابهات هغه ته وای غیر معلومه المعانی چې معنی معلومه نه مثال لکه ان یاجوج و ماجوج
الکه یاجوج و ماجوج به کم ځای کې یو ته متشابه دا څه شی سو متشابه نو دې ته ویل کېږي متشابهات یو څو فرق علماو کړي دي آیات محکماتو مراد یو فرق دا ده ناسخ ته ویل کېږي او متشابه منسوخ ته ویل کېږي دا یو فرق شه دوم آیات محکمات نه مراد عقلیات دي او آیات متشابهات نه مراد شرعیات دي دا دوم فرق شه او دریم فرق مخکې وکړه چې معنی معلومه محکم چې معنی پټي متشابه فاما الذين وصلى الله تعالی ورته وایي چې ظالمانو متشابه کې څنګه تاسو لاس وایي فاما الذين ارسا کسان فی قلوبهم چې پزړونو داغه کې زیغون گمراهی وا فیتبعون تابعداری کوي ما د اغه تشابه سی متشابه منه داغینا صدفاره ابتغاء الفتنه د پاره د ابتغاء د فتنه طلب د فتنه و ابتغاء تاویله او د پاره د طلب د تاویل د پاره د طلب د تاویل نو تاویل خو ټیک د قران کې خو چې سړی کوي مضبوط علم والای او تاویل د غیر عالم دا بیا قبیح ده ناجایز کار ده وما يعلم تاویله او نه پويږي په تاویل د هغه باندې الا الله مگر صرف یو الله نو حسامی کې تاسو ول طویل دی بیا چیرې دلته امام ابو حنیفه او امام شافعی او عام اختلاف ده هغه اختلاف دا چې ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې په متشابه باندې صرف یو الله پويږي بس علماء راسخون هم نه پويږي او کته پیغمبر پويږي نو په اعتبار د وحي سره بیا غم پويږي چې الله ورته وحي وکي دا الته مولا یعقوب کې او منګه اسامی کې پورا باز دي کې سوای ده او امام شافعی رحمت الله علیه و نه علماء راسخین په تعویل باندې پويږي نو تاسو ورته وګورئ دلته و راغلی ده الا الله نو ورستو و راغلی ده دا و پنيز د ابو حنیفه رحمت الله علیه مستعنف ده استناد د پاره ده بس الا الله صرف الله په پويږي ختم شو خبره دا و استنافیان اوس راسخون په علم بسوي ابو من په ایمان راوړی ده بس دا دغه وظیفه شو او امام شافعی رحمت الله علیه لیکي نه دا واو د عطف ده نو چې واو د عطف سره نو معطوف علیه ما بین کې خو تغایر وی خو چون کې په حکم کې یوي نو اوس راسه اوس هغه الله په پويږي او راسخون په علم هم په پويږي بیا امام شافعی رحمت الله علیه وایي چې په خمولان په پوی نسونه بیا د دې نزول څه مقصد ده موږ ابتلاء خداوندی ته ودرګه چې څوک تابعداري کوي د تعویل او کنه کوي والراسخون فی العلم راسخون فی العلم او دام یا ساته مرګره د اصول مهمه مسله ساتي چې دا متشابه به متشابه دی دنیا کې متشابه به متشابه وي اخرت کې بیا ټول محکمات دي بیا څه شي دي بیا ټول محکمات بیا متشابه سونه والراسخون خلق چاغه محکم فعلم کې یقولون غیب یا وای آمنا به من ایمان راوړی د پدې باندې کل من عند ربنا ورته دا ټول د طرفه د رب زمنګ ندي که محکم ده که متشابه ده خو د محکم په عمل باندې منګه مکلف یو د متشابه په عمل مکلف نه یو وما يذكروا فالناخلي الا اولو الالباب منگر خاوندان د عقل وما يذكروا او فالناخلي الا اولو الالباب منگر خاوندان د عقل مرګري او قاعده د علم تفسیر دلته ولیکي تعویل نه لاندې وابتغاء تعویله نه لاندې دا قاعده تاسو د تفسیر ولیکي او دا قاعده قد يحتمل اللفظ دا ځکه وایم چې تعویل دوه معنی لري قد يحتمل اللفظ عدة معان قد يحتمل اللفظ سبيل خانة تتنسي تقليقي خبانا كان
وایم کنه نه کدا موږ تحت لفظي ترجمه نه کو د طالبان دوه درو د پاره ک قاعده ماده وایو کنه مقصد دا ها فردا سي کې زم د مخصوص سبق وایو قد يحتمل اللفظ عدة معان ويكون أحدهما هو الغالب استعمالا ويكون أحدهما هو الغالب استعمالا أو ويكون أحدهما هو الغالب استعمالا في القرآن فيقدم الغالب الغالب الک دا ور بان کور ورسو کو ذاتی ولا کفی خلق ته زیران فاطم دا چی کی سبیل خان دغه وخت کار شروع کړ دا غوښتي وړو سبیل خان دا غساکه نه وړو ها انا لله و انا الیه راجعون سوی تعالی دې ته مغفرت نصیب کړي نو ټیک سنو اوس تعویل تراسی تعویل په دوه معنی لري یو ادراک المعانی یو معنی دا د ادراک المعانی معنا درکول او دویمه معنی حقیقت الامر ده حقیقت الامر نو دلته ادراک المعانی موږ نه اخلو څه شي اخلو حقیقت الامر اخلو الله تعالی فرمای و ما يعلمون پویږي نو ترجمه ته وسګوري و ما يعلمون پویږي تعویل او په حقیقت د امر باندې الا الله مگر صرف یو الله والراسخون فی العلم اغه خلق چې محکم دي په علم کې یقولون غیوای آمنا به منګ ایمان راوړې په دې باندې کل من عند ربنا دا ټول د طرفه د رب زمنګ ندي وما يذكر الا اولو الالباب او پن ناخلی منگر خواندان د عقل او بیا سوی دعا کوي ربنا و رب لا تزغ قلوبنا الله تعالی مکه گئی زړونه زمنګ بعد از هدایتنا پس د دین چې تا مونږ ته هدایت کړی ده وهب لنا من لدنک رحمه او الله تعالی او بخي زمنګ د پاره د خپل طرفه رحمت انک انت الوهاب الله تعالی ته وهاب صيغه د مبالغه ده ډیر بخون کوي یادو ساتي یو سړی تیر سوی د عبد الوهاب نجدي 1200 هجری کې او انور شاه فیض الباری کې لیکي رحمت الله علیه جلد اول صفحه نمبر 100 کې دا وابیانو مشر د عبد الوهاب نجدي 1200 هجری کې تیر شوی ده او انور شاه رحمت الله علیه فیض الباری جلد اول صفحه نمبر 170 کې لیکي اما محمد بن عبد الوهاب النجدي فكان رجلا بليدا اما محمد بن عبد الوهاب النجدي فكان رجلا دا یو سړی او بلیدا کمکل ډیر زیات قلیل العلم علم کمو فكان رجلا دا یو سړی او بلیدن کمکل قلیل العلم علم کمو يتصارع الى تکفیر المؤمنین تیزی به کولا کفر نسبت کول مؤمنانو ته مؤمن باندې به د کفر ټافه لګوله اولا ينبغي شاه صاحب لیکي ولا ينبغي فکار نه ده ان یقتحم فی هذا الوادی چې دا د کفر ټاپه کې د داخلي هر یو سړی په دې کند کې الا من کان متيقنا بوجوه الكفر واسبابه هغه چا به د کفر ټاپه لګي چې دا سړی پته خوې کنه د کفر اسباب او فتح درته صحیح شو مسله دا عبد الوهاب نجدي
الى تکفیر المؤمنین په نه خبره به مسلمان ته کافر ویلې ان یقتحم فی هذا الوادی الا من كان متيقنا عارفا بوجوه الكفر واسبابه بلدوا ربنا وربا ولیکل سو مولانا صاحب داغه مناسبه سره دا راځي هغه د وهاب ترجمه په جامع سره کړی ده چا سره جامع الخلائق سره نو هغه بنیاد سره او بل دی بنیاد سره موږ د تشریح وکړو چې د عبدالوهاب څوک یو هغه ترجمه کړی جامع الخلائق لیوم الرهیب او بل موږ دا تشریح وکړه چې دا وڅوک دا دوه فائدې ربنا ورب انك جامع الناس الله تعالی ته جمع کون کې د خلق دا مولانا صاحب دا ځکه خلک پښتنه بیا درنه کوي شامی لیکلی شامی چې د نن بدعتي سړی نه ډیر خو عبدالوهاب نجدي د ترک علما پاغه د کفر ټاپه لګولې ده ټیک شو کنه فتاوی رشیده کې غنگوهینم تپوس سوی ده چې څنګه سړی وو دا تپوس کله کی خلک تاسو نه بیو کی څنګه سړی وو هغه بیا جواب کړی چې خ سړی خو متشدد وو په نه خبره به سړی بدعت کې او کافر به ک ټیک شو کنه دا مسله ده هم دا کنه نو کم از کم د دوی تشریح نقل خاله تفسیر کې صحیح شه پښتنه بیا خلک کی ګوره ربنا ورب انك جامع الناس الله تعالی ته جمع کون کې د خلکو لیوم اغورز د فار لا ریب فی چې نشته شک پاغه کې په اتیان داغه کې لا ریب فی اتیانه چې نشته شک داغه پراتلو کې ان الله لا يخلف الميعاد الله تعالی خلاف نه کوي د وعدینا الله خلاف نه کوي د وعدینا اوس بیا تخفیف الله بیان یو یا مخکې الله تعالی غلبه د لسان راوسته اوس غلبه د سنان راولي مخکې غلبه د چا وا د لسان اوس غلبه د چا راولي د سنان ان الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړي دا تهدید ده تخویف ده لن تغنیا د پبن کړي سي عنهم د دین اموالهم مالون د دی لن تغنیا د پبن کړي شي عنهم د دین اموالهم مالون د دی ولا اولادهم اولاد د دی دا فاعل د تغنیا د دی به د پنه کی من الله د عذاب د الله تعالی نشي اس شي واولئک هم وقود النار او داخل خشاک د جهنم دی وقود ما توقد به النار الوقود ما توقد به النار مرګره یو وقود ده یو وقود ده لکه تاسو ول طویل فقه کې وضو که په و باندې فتح شي معنا دا داسوب او که وضو شي او داس که وقود شي بلیدل وقود هغه سیسه پاغه باندې بلیدل کوي شي سیش کداب آل فرعون الله مکی ولا حال پشانت د فرعون دا والذین کسان من قبلهم چې مخکې د دینو لکه څنګه چې مخکې الله دلته دا مبتدا محذوفه کا اے دابهم کداب آل فرعون مبتدا ورته محذوفه کا حال د دې پشانت د حال د فرعونو هغه کسان چې مخکې د دینه تیر سویو کذبوا بیااتنا تکذیب کړو پایاتونو زمنګ باندې فاخذهم الله اهلكهم الله الله جل جلاله هلاک کړل بذنوبهم 50 سره دا ترجمه وکړو چې په ګناه سره څوک دی الله تعالی دی چا بیخکندی کوي نه مرګره په ګناه سره خدای څوک نه تبا کوي نو ذنوب به مراد دلته واخلي کفر سره بکفرهم په کفر د دې سره فاخذهم الله الله تعالی اونی ولدوی هلاک کړل بذنوبهم په کفر د دې سره عمرګر ادم یا ساتي
په هر کفر باندې م الله تبا سکم د خلق نه تبا کوي هر کفر باندې نه کفر عنادي باندې الله خلق تبا کوي کفر په څلور قسمه ده یو کفر انکاری ده ٹھیک شه یو کفر جحودی ده او بل کوم یو کفر ده او بل څلورم نمبر نفاقی نو په دې درو سره الله تبا کول نه کوي صرف عناد سره ولکې ځکه آلته سړی کفر هم کوي او د داعی مقابله هم کوي الله تعالی ته خامخا غضب کې راځي فاخذهم الله الله تعالی ونیول بذنوبهم په کفر سره د دې سره والله شدید العقاب الله تعالی عذاب چې کوم د دا ډیر سخت ده بیا تخویف قولوا یا هغه کسانو د فاره کفرو چې کفر کړی ده ستغلبو نظر د تاسو به مغلوبه سي په دنیا کې وتحشرون او چت بکلی سي جهنم ته په یوم القیامه وبئس المهاد او بد زید د جهنم ته ورتګ ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد ډیر بد مهد ده ډیر بد فرش ده اوس الله تعالی مثال بیانې تصویر بیانې د مغلوبیت سینان والا الله په تور باندې څنګه مغلوب کړ جواب قد کان پتاکیک سروا لکم استاسو د فار آیت یو نشانه یو عبرت فی فئاتین پاغدولخ کرو کې التقطا یلتقطو مخامخ کې دوه ویل کېږي فئاتون یو ډلوا تو قاتلو سے جنگ کو پلار د الله کې او دا سوکو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډلوا او دا سو کسانو 308 کسان میدان جنگ کې 15 غیر حاضرو نو 314 هغه حکمان میدان جنگ کې شریکو نو 313 زکه وای خلک و اخرى کافرتون او بلډل کافرانو هغه څومره کسانو نه نیم سو کسا او یا باز خلک وای زر کسانو یراونهم چې قتل هغوی لرا دی مثلهم دوچن رأی لاین دسترگو په قتل سره معنا رؤیت حقیقی سره دې ځکه یو څو احتمال دي مرګري دي فعل کې او ضمیر کې تاسو له ورته وګورئ یراو فعل دا فاعل مسلمان کا ٹھیک شه او دا بل چې کوم دا هم مفعول دا د دې مفعول مسلمان کا ٹھیک شه او رستو مثلهم کې هم مفعول ثانی دا غم مسلمان کا نو عبارت بسنګ جوړ کو ورته وګورئ يرون المسلمون المسلمین مثل المسلمین څنګه شو يرون المسلمون المسلمین مثل المسلمین ټیک شه کنه مسلمانانو به قتل خپل مسلمانان دو چند مسلمانو نو 313 ورته سوخ کاری ده شپږ سوا 313 او 626 ٹھیک شه دا یو احتمال دوم احتمال دا کا فاعل مسلمان کا مفعول اول مسلمان کا مفعول ثانی کافر کا مثلهم کیا مفعول ثانی نه دا کافر کا نو معنا بداس کې يرون المسلمون المسلمین مثل الکافرین ٹھیک شه کنه مسلمانانو بقتل خپل مسلمانان دو چند کافرانو نو کافران سو کسانو زر سور تخکاردل 2000 سو 2000 ٹھیک شه دا سو احتمال سو دوا چې فاعل مسلمان کې دریم احتمال دا فاعل مسلمان کا صحیح شه او مفعول اول کافر کا او مفعول ثانی بیا مسلمان کا بیا به عبارت داسې شي يرون المسلمون الکافرین مثل المسلمین مسلمانانو قتل کافران دو چند مسلمانانو نو مسلمانان ټول څو کسانو 313 دو چند 626 کافران ورته سو الله ښکارا کړ 626 ورته الله ښکارا کړ
اوس په دې ځای کې چې مسلمانانو ته الله تعالی خپل ځان زیات ښکاره کړ او یا کافر ورته کم ښکاره کړ، دا څه دپاره؟ لئلا یرجع بدون قتال، چې بغیر د جنگ نه واپس لاړ نسی، جنگ وکړي، یا د پاره د تشجیع، یا د الله تعالی یو خاص فضل چې مسلمانانو ته اطمینان قلبي حاصل شي. اوس دا څو احتماله سو؟ درې. ورسره راشه د یراو فاعل کافر کا، نو درې احتماله بلته جوړ کو. د یراو فاعل کافر کا، مفعول اولم کافر کا، مفعول ثانیم کافر کا. نو عباره به داسې شي یراون الکافرون الکافرین مثل الکافرین. کافرانو قتل، کافران دو چند کافرانو، دو چند څومره؟ 2000. الله زیات کړ ورته، خپل ځان ورته الله زیات کړ. یا راشه فاعل د یراو کافر کا او دغه مفعول اول مسلمان کا، مفعول اول څه شي کا، او مفعول ثانی کافر کا. نو بیا داسې وکړه یرون الکافرون المسلمین مثل الکافرین. الله تعالی کافرانو ته مسلمانان دو چند کافرانو کړ چې زړه کې ترس راسي، ارهاب د پاره چې څه کې راسي؟ ترس راسي. اوس دریم احتمال ته راشه فاعلم کافر کا، مفعول اولم کافر کا او مفعول ثانی مسلمان کا. نو داسې وکړه یرون الکافرون الکافرین مثل المسلمین. کافرانو به قتل کافران دو چند مسلمانانو، 626 کسان به الله ورته ښکاره کړه، او په حقیقت کې څو زر کسان بو. دا هم دپاره د تخویف سو. څو احتماله سو؟ شپږ احتماله سو. راځئ ورپسې اسانه ده ښه. صرف کافر او مسلمان، مفعول اول کافر او مسلمان خپل شپږ احتماله جوړیږي. او دومره کس یراو کې اول فاعل مسلم کا، دوم کې بیا کافر کا، او بیا نور مفعولان کې رد و بدل کوا. والله یؤید بنصری، الله تعالی تایید کوي په امداد سره من یشاء چاته چې د الله خواسی. ان فی ذلک پدې قلت او کثرت کې لعبرة عبرت لأولی الابصار، خاوندانو د عقل د فاره. چا د پاره؟ خاوندانو د عقل د فاره. الله تعالی فرمایي زین للناس. اوس الله تعالی د عیسائی مولایانو ولې قرآن او پیغمبر نه مني؟ د محبت د وجنه. څه د وجنه مرګریا؟ محبت د وجنه. محبت څه سره ده؟ یو اته سیزونه به الله ذکر کی. زین للناس خیسته سوی دی خلقو د فاره. او بل مخکې الله د مغلوبیت بیان وکړ. الله وایي چې د اتو سیزونو سره چا محبت وکړه به مغلوبي همیشه، هم دې دنیا کې هم آخرت کې. الله هم دې تېنه ساتي. یو تعلق ده، یو محبت ده. تعلق ور سره ساته، بغیر د تعلق نه کار نه کیږي. اشرف علي صاحب لیکلي دي یو محبت ته محبت ور سره مساته. زین للناس خیسته سوی د خلقو د فاره حب الشهوات، محبت د شهواتو سره، من النساء د زنانو سره، یو والبنین بچانو سره، دوم درم والقناطیر المقنطره، هغه خزانې چې هغه جمع سوي. ما ته وګورئ دا مقنطره صيغه د مبالغې ده ښه. ما ته وګورئ بدر مبدره، هغه سپینه سپوږمۍ چې بیخي سپینه. من الذهب د سرو زرو نه، چې جمع کړی شوي وي. من الذهب د سرو زرو نه، والفضة د سپینو زرو نه، والخیل المسومه، هغه آسونه چې تام الخلقت دي. درې ترجمې ښه. خیل المسومه به درې ترجمې څنګه کو؟ یوه ترجمه تام الخلقت چې پورا خدای پورا پیدا کړي. بعضې اصله کوي کمی، خپای کمی، سترګې خرابوي، غوږې خرابوي. نه نه، تام الخلقت چې الله اندامونه پورا پیدا کړي داغه. او دویمه ترجمه خوبصورت ښایسته. او دریمه ترجمه خیل المسومه، هغه اس چې داغ والی، الصافنات الجیاد، چې دا یو وخت په داسې تاو کې، داسې تاو کې او په درو ولاړ یو وخت په داسې تاو کې، هغې ته جیاد هم وایي، دام ورته وایي. نو څو ترجمې سوې؟ درې ترجمې سوې، درې ملګرې. یو تام الخلقه، یو خوبصورت،
او یو چې کم ده داغ والا او نن سبا ورته المعلبه بالبنان هغه گاډي چې ګوته خلک ورته نیسي الکه دا گاډي ده صحیح څه کنه والانعام او چارپایان والحرث او فصل نو ما ته ګور مگر هفته کې 100 ورځي واته ورځي کنه والله تعالی وای سمین النساء دی هفته پورز دی خزو محبت واده دی وک والبنین دی توار پورز دی بچی پیدا کېدو غم در سره والقناطیر المقنطره من الذهب او د پیر پورز باندې د سرو زرو غم در سره چیار لګانا جوړولم په کاری بي تا والفزه او د منګل پورز باندې د سپینو غمو چې ځان ته یو غوته جوړول په کاری نارینو د پار سپین روا دي مسکان نه چکامي اول خیل المسومه او د چهارشنبه پورز باندې د گاډي غمو گاډم په کار د خامخه حاجت اصلي لري خزب هسپتال ته وړي راوړي غم خادي بګي والانعام او د زیارت پورز باندې میخم په کار ده پي می خو بغرو کنه والحرث او الکه جمعه پورز شوتاله مرته په کار ده غیا به مرته راوړو که به نه راوړو خو به مستد خوري والله تعالی وای دی هفته پورز واده وک او د جمعه پورز غیا اله غوا ته راوړل نو تما د پارسه وکړه مسله ورسې دی کنه ذالک متاع الحیات الدنیا الله وای دا نفد دنیا د حسن بصری وای مولا وای په دریو ټکو کې بنسوي قران کې سو ټکو کې یو متاع یو تبارک الذی بيده الملك على كل شيء قدیر تبارک یو اصحاب الكهف والرقیم رقیم بسطوي سو ټکی سو درې ټک باکه ماندو سه خدای دی بس ترجمه حسن بصری سره لاړ سودی ته لاړ او بیا یو باندې وای روانو چې ګوري الته یو بوډا سره د خپل بچی ته یا بنیا عین المتاع متاع چیرته ده عالم په کور باندې تیریږي مخامخ ا بوډا سره بچی ته وای عین المتاع متاع چیرته ده هغه ودر د وسکه خیر درو ټکو کې خو یو ټکه معلوم شکنه اوله ماشوم ورته باباجی جاء الرقیم من الجبل واخذ المتاع وتبارك الى الجبل اصله باندې ورسې دي کنه پته ولګي چې د رقیم ترجمه ته سپی سره ده قلب سره او پته ولګي د تبارک الذی بيده الملك اوچت خطل معنا سپیر هغه غرنا اخذ المتاع متاع واغست او تبارک الى الجبل واپس غرته وخته حسن بصری وای واسری شکر ادا کړ الحمدلله ای ماشوم دی واجنا لا علم تفسیر کې درې وړ الفاظ د ما حل کړل ذالک متاع الحیات الدنیا الله دا متاع د ژوند د دنیا ده والله عنده حسن المآب الله سره خیسته مرجع د چاغه جنت الله مو دې نصیب کی قل ورته وای او پیغمبره مرګره مخ کې الله ویلی وای زاهد شه څه شایسه زاهد شه دنیا ته مقصد مو وای ضرورت ورته وای اوس رب دا قل او نبيكم کې الله تعالی وای عابد شه دنیا ته مقصد مو وای آخرت ته مقصد وای مخ کې الله ویلی زاهد شه دنیا ته مقصد مو وای او ورستو سوای عابد شه آخرت ته مقصد وای قل ورته وای او پیغمبره او نبيكم آیا زه تاسو ته خبر نه در کوم په غوړه د دینه هغه کسانو پاره اتقوا چاغه ویریږي الله تعالی نه پنځ ضرب د دې جناتون باغونه بهيږي بلاندې داغې نه نهرونه همیشه بپکی وازواج مطهره ببیان بی پاکه د حیض و نفاس نه ورضوان من الله او رضامندی د طرف د الله نه الله د خوانه رضامندی والله بصیر بالعباد الله تعالی لیدونکو د بندگانو لرا نعمتونه دوه قسمه دي مرګریا یو حسی یو معنوي مخکې حسی ازواج مطهره او رضوان من الله معنوي الذين يقولون دا بچا د فاری هغه کسان د پاره چې وای بربنا او ربا اننا آمنا مونږ ایمان راوړی دا پتا باندې الله معاف کی زمون گناهونه وقنا عذاب النار مساتر عذاب دورنا الصابرین والصادقین
صابران او صادقان. بقری په سر کې الله تعالی 15 اوصاف د متقیانو بیان کړیو او دې ځای کې الله تعالی د متقیانو څو اوصاف بیانوي 15 ربط قرآن بالقرآن والذین اتقوا للذین اتقوا متقیان دي کنه الته 15 صفاتو کنه او راشه اوس دا وشماره الصابرین صبر کوونکی یو والصادقین رښتیا ویونکي دوا والقانتین او تابعدار درې والمنفقین خرج کوونکی څلور والمستغفرین بالاسحار او سحر ټیم کې استغفار ول 15 هغه 15 ده. شهید الله گواہی کوي الله تعالی انه لا اله الا هو چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله ده انه لا اله الا هو. والملائکه وعاطفه ملائکم گواہی کوي چې الله یو ده و اولو العلم خاوندان د علم گواہی کوي چې الله یو ده او قائما بالقسط دا ټول سره ولګوا قائما بالقسط دا ټول په انصاف دي نو پته ولګیدله چې عادل العدل التوحید غټ عادل او غټ عادل څه شي ده چې الله یو ګڼي یو انسان دا قائما قائما دا راځي د ټولو ته راځي ده حال د حال یا ابن کثیر او جلالین والا لیکلی دي و دا قائما حال د لا اله نه شانه حال ده لا اله نه هغه الله سي هغه ولال د په انصاف باندې په عدل باندې او تفسیری جمل او کمالین لیکلی ټول سره لګیږي دوه خبرې سمرګره ښه ابن کثیر او جلالین لیکلی دي صرف الله سره لګیږي حال د چانه الله لا اله نه او دا جمل او کمالین لیکلی چا سره لګیږي ټول سره لګیږي. ان الدین بشک دین ان الدین بشک دین مرضی درې ترجمه کوي او دا ترجمه ولې کو دین مرضی وردیت لكم الاسلام دینا اغه زنه مدار واغستله او دویم ان الدین دین کامله او دا ترجمه ولې کو اکملت لكم دینکم ش او یو درېمه ترجمه ان الدین اغه دین معتمد دین د هدایت قل ان دین الله څنګه ان هدى الله هو الهدى او کامل دین هغه هدایت والا دین نو ماته ګور سو ترجمه سي دین هدایت دین کامل دین مرضی او ټولو مرجع قران کریم مصادر ټول قران کې موجود دي کنه اليوم اكملت لكم دينكم رضيت لكم الاسلام دينا ان الدين عند الله الاسلام ان الدين بشک دین مرضی او دین کامل پنیز د الله اسلام دا ومختلف الذين اختلاف نو کړه کسانو اوتل کتاب چور کښه ورته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم منگر پس داغه نه چراغ هغه ته علم بغیم د جهات د حسد نه پاینهم په ما بین د دی کې چا سه کو ورو کو پایاتون الله تعالی سریع الحساب دا مرګره چې کوم ځای سخت هغه ځای کې بلک دریګو نور خاصانه ده کنه فإن حاجوک وفد نجران ولا تبي الله تعالی ضمیر راجع کو وفد نجران تا سره مناظره کوي په ذاتیاتو د الله کې نو ذاتیاتو د الله کې څوک مناظره نه کوي مرګریا ځکه په ذات د الله کې با شرک ده صحیح څه کنه تفکروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله التفكر في الذات شرك والتفكر في آلاء الله ادراك فإن حاجوك کچت جان کی تاسرا او ما ته وکسي یو خاصم ده او یو حاجوک ده حاجوک ویل کیږي گفتگو فذاتیاتو کې او خاصم ویل کیږي گفتگو عرضیات و صفاتو کې نو ځکه الله تعالی دا خبر الله تسپاره دا متشابهات دي څه شي دي متشابهات دي. فإن حاجوك في الذاتيات فقل اسلمت ما اسلام خالص کړی دا ځان می خالص کړی دا
الله د فار و من اتبعن او هغه چې زما تابعدار دي مؤمنان هغه دوی چې کوم د الله د فار ځان خالص کړي ده وقول و کسان د فار چې کتاب ورکړی ده والامیین مشرکین عرب چې کم دي امینه مراد هغه باخله بے پړه خلک ان پړ پیغمبر ته چې امیر راسي موږ څو ترجمه مخکې کړو بے پړه او موت ته راسي ان پړ او نفت العرب کې میل یو سړی ویل چې امي خو د پیغمبر صفات ته هغه ته خدای د خوار کاغه کې صفات کمال د موت کې عیب ده اسلام تم یا تاسو اسلام راوړی اسلام امر په قالب د خبر کې راغلی ده فاین اسلمو کاغی پورا اسلام راوړ لار به پیدا کی او کو ګرځیدل ورته پتا باندې بلاغ ده والله بصیر بالعباد او الله بصیر بالعباد نو مخکې الله ویلی لا اکراه فی الدین اکرام په کو بلاغ صرف کوا اوس الله تعالی تخفیف بیانوي ان الذين كسان یکفرون چې کفر کړي دا مخکې الله تعالی سو ویلي دا پاس آیات کې لګو ګوري من بعد ما جاءهم العلم بغيا وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا ما بعد ما جاءهم العلم هغه اجمال سمرګریا او یکفرون بالله د بغاوت تفصیل الله بیانوي ای سرکشی تفصیل الله بیانوي دلته اوس الله ویلي سرکشی په خلق دي اوس د سرکشی تفصیل ان الذين كسان چې کفر کوي پایاتونو د الله تعالی باندې ويقتلون النبيين او وجن پیغمبران بغیر حق د دوی په خپل ګمان کې پناه کا ما تا خو پرې د دوی په خپل ګمان کې پناه کا نو په یو ورځ کې تقریبا 45 پیغمبران په شهادت ورسول ويقتلون الذين او وجن هغه کسان یامرون بالقسط چې هغه امر په انصاف باندې کوي نو تقریبا 100 حوارین مو وجل د پیغمبرانو چې کوم داعین دي هغه مړ کړل فبشرهم الله تعالی زیر ورکدي تبع عذاب الیم فعذاب الیم سرا نو څنګه عذاب الیمه به کمی دی درې کار کړیو مګر مکه یکفرون بیاات الله یو یقتلون النبیین بغیر الحق دعا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس عام خلق داعین دا درې سو جرمونه سو درې جرمونه سو وصلی الله تعالی ورته سخت عذاب فبشرهم بعذاب الیم زیر ورکا پا عذاب علیم سرا اولئک الذین دا کسان دی حبتت بطلت یا سقطت عن حیز الاعتبار ساکت شوی دی د مرتبی دی اعتبار نه اعمال د دی اعمال ته الله ډیر غټ اعتبار ورکی کله کله خو د دې اعمال الله غیر معتبر کړ په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې ما لهم من ناصرین نبی دی د پاره امدادیان اوس بیا شکایت علم ترایت نګورو پیغمبر علی السلام هغه خلکو ته چې ورکه سوی د اوتو نصیبا یو ایسا من په معنا د فی سره واخله فی الكتاب من الكتاب فی الكتاب رزیل کلی یو جاری مجرور په ځای بل راضی من الكتاب د کتاب نه یدعون سکم دا اغي بلن ورکولای سی کتاب الله ته قران ته چې فیصله وکړي سی په مابین د دی کې ثم يتولى بیا ګرځي ولا يولي تولیه ګرځېدو ته ویل کېږي یو فرقه د دینا وهم معرضون او دوی اعراض کی او د جمله اسمیه راوړه هم مبتدا معرضون خبر سره اشاره الله دې ته وکړه چې دا اعراض د دې عادت مستمره ده او د اعراض د پاره علت ذالک اغدادا بانهم قالوا چې دی وای لن تمسنا النار من تبراون رسیږي ور الا ایام معدوده مگر یو سورج پشمار چا د خوشی عبادت زمنګ مشرانو کړو وغرهم فی دینهم الله تعالی وای مو دوکا ور کړی د دې لره په دین کې ما کانوا یفترون هغه چې کوم د افترا په الله کې چې نحنو ابناء الله واحب او افترا په الله باندې الله فكيف اذا جمعناهم سحال بيد دي چې کله مونږه جمع کو دی لیوم اغور ذفارا لا ریب پی ساغه کې شک نشته په اتیان داغه کې یو یا لا ریب فی دلائله
دا غي په دلایلو کې شک نشتا ووفیت پورا باور کړی سي دیتا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون پدې بظلم نکیږي قل ورته اللهم مالک الملک توت الملک الله ورکی بادشاہي دا شان نزول ته لغوک شي پیغمبر علی السلام یو موقع باندې ویلي چې ان شاء الله کیسر او کسرا ته لا اله الا الله پیغام رسیږي الله به مسلمانانو ته بادشاہي ورکی نو دوی مسخره شروع کړه چې مسخره شروع کړه جبرئیل امین د آیاتونو نازل کړ ورته الله تعالی مالک الملک دا بخاری کی سفیان ترجمه کی شهنشاه مالک الملک معنی څه شهنشاه نو پته ولګید چې الله ته خدای ویل دام خبره ده څه شه ده دام جایز ده قل ورته اللهم الله او دا مرګره تاسو پنی مسائل ویل دي چې خلیل او سیبوی او بیسریان داوي الله پاسل کې یا الله حرف ندا حذف ولا او دغه په عوض کې میم مشدده مفتوحه راغی اللهم یا الله پاسل کې ٹھیک شه قل اللهم ورته الله مالک الملک دا مالک الملک دا منادا کما منادا ده مفرد ده او معرفه ده منادا مفرد معرفه مضموم ویلم دي ٹھیک شه او منصوب سو حالاتو کې دریو حالاتو کې یو چې کله منادا مضاف وي بیګادلته یو تقریر کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ما دې دوه غلطیانی وکړي خیر خو تبلیغي والله تعالی دې ترتو کی یو خدا منادا مضاف مرفوع ویل یا رسول الله دوم شاه صاحب لیکلی چې یا رسول الله لفظ په حدیث کې راغی صلی الله علیه وسلم به نو وای ورسره صلی الله علیه وسلم به ورسره چې حدیث کې راغی ټیک شه کنه سمعت من مغفور الله بابا جی صاحب صحیح شه کنه شاه صاحب باندې هغه والا ور کړی ده صلی الله علیه وسلم ورسره نه وای ځکه صلات ویل دین خبر ده او دین ویل کیږي په ځای باندې خبره کول دا نه سیار ځکه صلی الله علیه وسلم ټیک شه کنه ابو حنیفه صاحب ته خوب کې ورغی وای پیغمبر اسلام خوب کې ورغی چې یاره دا تاسو څنګه درود شریف یو سړی وای اوله قاعده کې ټیک شه کنه څوک بل څوک ورغی والله عالم خو تاسو څنګه سوده سا وراولي ټیک شه هغه ورته صلات ویل خو ادب ده وای څه شه ده شریعت حکم ده او دین خبره ده او دین ویلای کیږي په خپل ځای کې کار کول نو د پیغمبر پاک چې څومره موجوده کړي اوله قاعده کې هغه درود ویلای نه نه ویلای نو مونږ هم نه وایو دا معنا څه قل اللهم مالک الملک ورته الله تعالی مالک الملک حقیقی ده ایجادا و اعداما احیاء و اماتتا تعذیبا و اثابتا ٹھیک شه قل اللهم مالک الملک ورته الله تعالی مالک الملک حقیقی ده ایجادا و اعداما احیاء و اماتتا تعذیبا و اثابتا توت الملک ورکی بادشاہی چاہتے چخواسی او اخلی بادشاہی چاہنے چخواسی و تعز من تشاء او عزت ورکی چاہتے چخواشی و تذل من تشاء او ذلت ورکی چاہتے چخواسی اللہ دی مونږ تاسو ذلت نو سادي او الله دی عزت نصیب کی بیدک الخير خیر مبتدا مؤخر ده او یدک خبر مقدم ده الخير بيدك الله خیر ستا په قدرت کې ده الخير بيدك معتزله الذي ذهن استنباط کی مرګریا چې د شر خالق الله نه ده مخلوق ده او موږ دلته د علم تفسیر او قاعده وایو دا شر ولې الله دلته رانوړ بيدك الخير والشر پکارو ولې شر رانوړ ورته علم تفسیر کی او قاعده رسی قد يقتضي المقام کله کله تقاضا کوي یو مقام ذکر شیئین ذکر د دو سيزونو بینهما تلازم ما بین داغي کې تلازم او ارتباطي نو فیکتفی باحدهما عن الاخر په یو باندې اکتفا د بل نو شي کنه دلته الله تعالی ویلي بيدک الخير شررانول ځکه د خیر او شر ما بین کې تلازم ده
ٹھیک شو کنه یا بل ځای کې الله تعالی وایي سرابیل تقیکم الحر بره دلته الله نه دراوړی الله تعالی داسې کپڑے درکې چې ګرمۍ نه مو ساتي نو یخني والا کپڑے هم پکار دي ورته د یخني او د ګرمۍ مابین کې څه شی ده تلازم ده چې یو ذکر شي خپل پکې خلا راغی ختمه شه خبره انک علی کل شیء قدیر یا لکه مخکې تاسو ویلې کومونه ویلې بقره کې یؤمنون بالغیب ٹھیک شه کنه چې ایمان په چا لري په غیب نو په شهادت به هم لري کنه که یو سړی زه په شهادت ایمان نه لرم کافر ده کنه ده نو بس ذکر د تلازم پکې بیا راغی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وس الله تعالی بیاغي مالک الملک تصویر بیانې تولج الليل في النهار تدخل الليل في النهار الله داخلي شپه پورس کې نو چې شپه پورس کې داخله سو ورځ زیاته سو شپه کم سو وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت اور او باسی الله ژوندې د مړنا اوس دا ترجمه مکوا چې چورګوړې دا غینا ځکه مخکې موږ یو قاعده ویلې و چې قران کریم کې دوه ترجمې ذکر سي اغلب ترجمه کوا تخرج الحي او باسی ژوندې د مړنا اور او باسی مړ د حینا حسن بصری ترجمه کړي د حسن بصری تخرج الحي راو باسی مسلمان من المیت د کافرنا وتخرج المیت اور راو باسی کافر من الحی د مسلمان نا ډاکټر شیرالی شاه شیخ صاحب او یو بل دا قرصاوی دی دواړو په شریک باندې او تفسیر حسن بصری لیکلی ده صرف وترزق من تشاء بغیر حساب الله رزق ورکی چاته چې د الله غواړي بي حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين ربط مخک سره دادا مخک ذکر سره عزت او ذلت د چا په لاس کې ده الله په لاس کې ده اوس دی آیات کې الله جل جلاله دا بیان کې سی خیال کوا دا عزت او ذلت مخلوق نه غواړي دا د چا په لاس کې ده خالق په لاس کې ده یو یا دویم رابطه مخکې الله تعالی ویلي چې اهل کتاب دومره باغی خلک دي چې جرایم ثلاثه کوي یکفرون بالله ويقتلون النبیین ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس سو جرایم سو مرګریا درې وصلی الله تعالی وایي چې دا دومره باغی خلک دي نو خیال کو دوستی ور سره ونه کوي سو رابطه شو مرګریا دوه رابطه شو صحیح څه کوي بیا خو ویلو تاجات نشته لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندینی سی مومنان کافرین اولیاء دوستان صيغه د نه راوړه دې کې تعمیم ده ټوپی تاړي سره خوا کې د اشاعتیانو جلسه و د قران بارکه اشاعتیانو نو حفظ مسله و نو زم لاړم د عبدالوکیل نومیږي سوګندی والا دیم راغله دیم ناسو زم ناستومه نو هغه معنی مخکې او عالم چې څه وچا څه بیان کو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا نو ماته موقع راکړه ټول ناسو نو ماته مزه زبل آیات نو امام دې مولوی صاحب آیات کې به سود درې خبرې وکم نو ماته دلته مناسب څه شی او فلتفرحوا فليفرحوا فلتفرحوا صيغه د امر مخاطب پکارو ځکه صحابه حاضر خلق والتا والله تعالی صيغه د امر غائب راوړله اشاره الله دې ته وکړه چې په قران کریم دې صرف صحابه نه خوشاليږي تر قیامت پورې هر یو گفتگو د لا اله الا الله محمد رسول الله دې خوشاله شي ٹھیک شکه امولا به خپساوي خو ما خفګان تاجت نشته بل آیات ته ضرورت نشته هم دغه کې به دوه درې خبرې وکړو والله تعالی وايي تر قیامت هر څوک سي کافر سره دې دوستی نه کوي ومن يفعل ذلك او چا صدا کارو ک قلبن ګورخه لسانن نو ورستو خبر را روانه ده فلیس من الله فی شیء نه د په موالات د الله کې د څه شي الله سره هیڅ قسمه تعلق نشته ده الا ان تتقوا منهم تقا مگر کتا سو د زب ځان ساتنه کوي تقا تقیا د ځان ساتنه صرف خبره کوي ور سره
روح المانی او امام رازی کبیر اشرف علی بیان القرآن کې لیکي چې د موالات څو درجې دي؟ 3 درجې دي. آلوسی روح المانی کې، رازی په کبیر کې، اشرف علی بیان القرآن کې. سموالات مع الکفار 3 درجې دي. یو دینی حیثیت سره ده، دینی حیثیت سره دا کفر د مرګري ښه مولوی صاحب دی خو راځه. دینی حیثیت سره موالات څه شی ده؟ کفر ده. دینی حیثیت سره موالات څه شی ده؟ کفر ده. یو مدارات ته مدارات بیا جایز ده ښه څوک ورته معاملاتو کې وای ښه هلکه یو کافر میلمه څه دی ته مولوی صاحب دی خو راځه کافر دی میلمه څه روټۍ به ورکوي که به نه ورکوي ورته ورکوي به ورته نو دې ته معاملاتو کې وای دا جایز ده. 3 نمبر مواسات ته مواسات څه معنا؟ خیرخواهی کول هغه سره. کم کافر چې د تا دین ته تا سره جنگ نه کوي ستا دین ته بد نسبت نه کوي هغه سره مواسات جایز ده. ګوره یاد ساتئ خیرخواهی ورته وای ښه. اوس راسي تاسو راواړوئ غالبا 28مه سفاره راواړوئ 28مه سفاره سوره ممتحنه او آیات نمبر 8 وګوره ته مواسات راغلی ده چې بالکل جایز د کافر سره. جی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين عسى الله. درې واړه موالات خدای ذکر کړي دي آیاتونو ته به ترتیب ګورئ. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. که معاملات دې صحیح وکړل نو کېدای شي الله تعالی یقینا د کافر او ستا مابین کې به زه دوستی پیدا کړم ما به مسلمان شي متاثر بس استاد معاملاتو د وجنه. والله قدیر او الله قدیر د په توفیق د ایمان. والله غفور رحیم. دویم لا ينهاكم الله دا مواسات ته نه منع کوي تاسو لره الله تعالی عن الذین دا کسانونه لم یقاتلوکم فی الدین چې تاسو سره جنگ نه کوي په دین کې او د نظری مخالف مودا خو د دین کې جنگ نه در سره کوي. ولم یخرجوکم من دیارکم او تاسو د کورونو نه یاستئ وباسلی ان تبروهم دین مولا نه منع کوي چې تاسو مواسات ور سره کوي مالی همدردی ور سره وکي وتقسطوا الیهم خبر ور سره وکي او چانه منع کوي. انما ينهاكم الله منع کوي مولا تعالی هغه کسانو نه قاتلوکم سی جنگ در سره کوي سی کافر محارب ورته وای په دین کې او تاسو وباسلی یاستئ د کورونو نه وظاهروا علی اخراجکم او یو بل ته امداد ورکړي تاسو په وباسلو باندې ان تولوهم چې تاسو سفارتی تعلقات مو ور سره ساتئ تاسو سره تعلقات ختم کړئ. نو ګوره مرګرات موالات مدارات مواسات. مدارات جائز مواسات جائز اما موالات ناجائز. ادری والا آیات کی ذکر شو. اللہ تعالی فرمائے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهَا اللہ تعالی ویری تاسو د خپل عذابنا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ او تاسو الله خوا ته به ورتګوي. قل ورته وایو پیغمبره که تاسو پټو یا چې تاسو پسینو کې دي یا ښکارا کوي د موالات دا غینا یعلم الله الله تعالی په پويږي او الله پويږي هغه چې پاسمانو کې دی هغه چې پزمکه کې دی. والله على كل شيء قدير الله پارشبانه قادر ده. یوم دا په هغه ورځ باندې تجدو كل نفس چې پیدا بکی هر یو نفس ما عملت من خیر چې کوم عمل کړي د خیر نه محضره حاضر او عاطفه واخله. قرطبي اندلسي الوسي ټول وای او عاطفه
وما عملت من سوء او هغه چې کوم د عمل کړی د بدینا نو کافیه کې دی ویلی سو شی په معطوف علیه کې وی په معطوف کې م ذکر کا وکنه تودو خوخه بغنی دغه نفس لو ان بینها و بینه امدا بعیدا سکاش کې د دو د چا په مابین کې د دې عمل مابین کې مسافه بعیده وای ويحذركم الله الله تعالی ویری تاسو د خپل عذاب نه والله رؤوف بالعباد او ما ته ګوري دا نفسو ترجمه مونږه زکه کو په عذاب سره سي قاضي بیزاوی اورې رخصته قاعده ویلې ده والاشیاء التي لا تطلق على الله مباشره يطلق على الله ارادتن کم شی چې الله تعالی باندې بالمشافهه د هغه اطلاق نه کیږي د نفس اطلاق په الله باندې نه کیږي نو د نفس عواقب واخله عواقب څه شي دي عقاب عذاب قل ورته وای پیغمبره ان کنتم تحبون الله کتاسو مینا کوي الله تعالی سره فتبعوني زما تابعداریو کوي يحببكم الله والله تعالی بتاو سره مینو کی ربط مخ کې سره ښکارا ده مخ کې الله تعالی دا مسله بیان کړله د دوی خباستون الله ذکر کړ او یو سړی اوس وای چې یاره زما اسم الله سره مینه ده خو کافر سره به موالات کوو کما والله تعالی وای نه 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 هغه محبت الله سکم داغه صحیح نه ده چې تا موالات مع الکفار وي ان کنتم تحبون الله کتا سمینه کوي الله سره زما تابعداریو کوي محبت بو کې الله ځکه محبت د الله موقوف ده په محبت د محمد علی السلام یو او محمد علی السلام سره محبت موقوف ده په محبت د قران او قران کریم سره محبت موقوف ده په محبت د احادیثو او احادیث سره محبت موقوف ده په محبت د فقه سره ويغفر لكم ذنوبكم الله بس تاسو ګناونه ختم کی والله غفور رحیم ورته تابعداري د الله او پیغمبرو کوي فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين پته ولګیدله چې اطیع الله او رسول څوک نه کوي هغه کافر ده ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين دا تفصیلی الله تعالی جوابات کوي چې هغه دا مسله ویلي چې عیسی علی السلام خدای ده الله ده یا د الله زوی ده او یا چې کوم د ثالث و ثلاثه ده یا غو ټول چې کوم د تفصیلی رد الله تعالی کوي دی زینا ان الله اصطفى الله تعالی غره کړی دا آدم علی السلام او لکه دې زمو بل مسله معلومه سو سی ملائکو نه پیغمبران غره دي دا مسله کوم زینا معلومه سو دی زینا او الوسی روح المانی جلد درم صفحه نمبر 131 کې دا مسله لیکلې ده سی انبیاء د ملائکو نه افضل دي او دلیل د آیات ان الله اصطفى الله تعالی غره کړی دا آدم علی السلام او نوح علیہ السلام آل ابراہیم آل عمران علی العالمین پا عالمینو باندی آل عمران دو کسان دی خواه عمران یو دی موسی علیہ السلام بی پلار نمو عمران او یو دی بی بی مریم ٹھیک شکنا دی بی بی مریم دی پلار نم سکم دی عمرانو او ادوارو مابین کې تفسیر مدارک لیکلی 1300 کال مسافه وا وبينهما 18 و 100 سنه سو سوا 1300 کال مسافه دی مابین کې ذریه بعضها من بعض چې دا اولاد او بعض د بعضونه دا ذریه منصوب ده یا بدل ده د عالمین یا حال ده والله سميع عليم اذ قالت امراه عمران شكل ویل خزد عمران ربي او رب اني نظرت ما نظر کړه ده دې زنه مسله ثابت او سو نظر زیات څوک مني نر که خزه خزه زیات نظر مني نارینه دومره نه مني لکه خزه سي مني او دا مسله د فقها ولیکي چې د پښتنو خزو نظر نه سي کیږي ای پښتنو خزو نظر ځکه نظر کې شرط ده چې ستا خپل مال وي او د پښتني خزې د خاون مال د دې ده او که د خاون دی ده
اسی وای چې می خبال علومه دا نظر ستا بالکلیه لسر نه ابتداء نه صحیح نه ده نو امتحان یې څنګه صحیح کې صحیح شو کنه مانه چا پښتنو کړه مې پښتنو خزو نظر صحیح ده نه والله که پیسې ور سره یې می خپل لري بیا ټیک ده خو سمال د خاوند او دا نظرونه پکې کې نه صحیح کیږي بھائی انی نظرت او بخاری کې راځي ان النظر لا يقدم شيئا ولا يؤخر نه مخکې یو شی نه ورستو کوي بل الله تعالی د بخیل نه مال پیراو باسي صرف عبادت دا خلاصه الفتاوا لیکلی نظر عبادت ته او عبادت غیر الله ته پاره نه کیږي ځکه الله دې پاره کیږي ټیک شه کېدای شي الله ثواب ورکړي ورته خو کوم د اخلاص ثواب نسته متعین صحیح څه میرے بیا جایز دا جی صاحب انی نظرت ما نظر کړه ستاده پاره ما پی بطنی هغه چې په ګیړه زما کې ده نو ما په معنا د چا سره ده من سره واخلی ښه من پی بطنی محررن چې هغه به خالص وي د دنیا د مصروفیاتونه فتقبل مني الله قبول کې زمانہ انك انت السميع العليم الله تعالی ته سمیع علیم فلما ودعتها چې کلاغه ماشوم وزګواله قالت وی ویلې معتذرتن عذر پیش ک الله تا فقالت وی ویلې امام نکت کې چا ترجمه کړي تحسرن معنا نه صحیح کیږي ښا ځکه دی الله تعالی په خلقیات کې او دی الله په افعالو کې تحسر ګناه د مرګریا آی کاش کې افسوس باران نه وای شوی ٹھیک شه ابن مسعود وای چې اسمان نه راو ګرځي ګماغره ته خاده خو سه داو نو امکاش کې باران سوی وای ٹھیک شه کنه نو تحسرن معنا مکوه معتذرتن و عذر پیش ک الله ته قالت ربي ورب زما اني ودعتها ما سکم د اوزګه ولا دی لره انسا خزا دا خو خزا دا ما خو له الګ بې کنه ما خو له څه شي بې الګ بې والله اعلم او دا کومه جمله ده جمله خبریه ده ښه جمله خبریه ده موږ یو مولوی صاحب د دوبۍ کې وزد الله تعالی د عمر کې برکات ورته واچي دی والد صاحب دی والد صاحب د ناس ده هغه جیل کې را سره او پیښور کې جشن پیش کېدو نو ما د پښتنه کې د پیښور جیل گیټ سره وای مولوی صاحب دا جمله خبریه خو د خبر د پاره مالو و جمله خبریه کې خبر یو سړی ته پته نه زید قائمون زید ولاړ ده نو یک د میراته ویلې ښه وای بس دې نه زه خو په پوښتم کنه چې مقصد بل ده مال نه کله لازم د فائدۃ الخبر د پاره ني لازم د چا د پاره ولا الله جاهل او الله تفته نو وسې دي چې کې زیګولې چې دا ورته وسې ما چې کې وزېګوله کته دا وایي جمله خبریه کې صرف خبر وي نو خبر خو به جاهل ته ورکي خو کله کله جمله د پاره د لازم د فائدۃ الخبر هم راځي لکه دلته څه ده الله ته پته و جنې پیدا سوا خو دې ته ویل کېږي لازم د فائدۃ الخبر شکل د خبر ده ښه دا سوال ګور راځي قال ويل ربي ورب زما ماخوزك ولا خزا والله اعلم والله تفتوا بما وزع كما غيزك ولوا والله تعالى تسلي وركي وليس الذكر او ندى اغنارنا الف لام عادي وليس الذكر او ندى ذكر الذي طلبتي كم تا معنا غختلو الف لام عادي موصوله او عهد ذهني واخلقه نه د هغه ماشوم چې تا غوښتلی و کل انسا په شان ته د هغې ښځې چې ما درته وباښه دا خو ځان ته ښځه ده د عالمګیر ولور د ذیب النساء یو تفسیر لیکلی ده ذیب التفاسیر اوس خو د یو سړی ولیکي یو تفسیر هره ښځه هم بعضې ښځه د نارینهو نه ډېره کوي صحیح شه ذیب النساء یو تفسیر لیکلی ده ذیب التفاسیر اوس خو د یو سړی ولیکي علوسی روح المانی کې لیکي وای وخزه او په ایران کې قرۃ العیون نوم قرۃ العیون سره وای چارته صفاتو کو زه ایران ته پس لاړم ما وای تاسو نو کو وای سمره سپوز به مې سکول هغه نه خسته جواب به ماته وای راکاو بیا وای ایرانیانو په تنور کې واچول وې سوزوله مصابانه ورسېدي خزم خزي بازي او بیت مقدس خدمت بکی وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم
او ما نوم ای خیده پده بانی مریم بی بی مریم. مریم مانا عابد. رام یرومو قصدم ویلی کیگی زکا موری دا دی قصد کڑیو. رام یرومو مریم خادم تم ویلی کیگی، عابد تم ویلی کیگی. او نوم کې خودل انی سمیتوها مریم. فقهای کرامو دا مسله لیکلې سی و ورځو د پاره پورې به څلور کاره په کار د سړی وکړي. څو کارونه چې ماشوم پیدا سي. اول کار خدا د ویښته به ختم کړي په اومه ورځ باندې، او دویم دا د سنت به کې ختنه به وکړي، او دریم دا د عقیقه به وکړي. عقیقه پیژنئ؟ دوه ګډان دي، هلک نه او یو د چا نه؟ ماشومې نه. اشرف علي تانوي یوه خبره کړې وه چې یاره عقیقه صرف په ګډ باندې کېږي، په غوا باندې نه کېږي. ښه، بیا یو عالم ورته د جابر رضی الله عنه حدیث پیش کړ چې هغه ویلې زما پلار عقیقه په غوا سره کړې وه، غویي سره کړې وه. بیا اشرف علي یو مجلس ولګاو فقهي، ترجیح ما هو الراجح. په هغه ورځ باندې به د خیره سره هغه خامخا همدا فقهي مسایل څېړل. صحیح یو مجلس هغه لګولی و. نو عقیقه واجب ده. امام احمد بن حنبل ورته واجب وای، موږ سنت وایو. هغه وای که کم مسلمان د خپل بچی عقیقه ونه کی، د قیامت په ورځ به دغه بچی د پلار شفاعت هم نه کوي. مسله ورسېده که نه؟ چې کم مور او پلار د بچی عقیقه ونه کی، د قیامت په ورځ باندې هغه شفاعت هم نشي کوي. بس و مقصد دا ده که نه عقیقه لغوي خو هم په کار ده که نه، چرګه خیال هغه که نه مسله ورسېده. لغوي عقیقه او که اصلاحي که نسي کوي، ممکن د الله تعالی هغې کې برکات واچي او که نه. دا مسله ده هو خدای دا په پوه سمانی صاحب که نه. امام احمد بن حنبل وایي الغلام مرهون بالعقیقه، غلام مرهون ده په عقیقه. چې عقیقه یې نه کړي د پلار او مور شفاعت هم نه کوي. خو شکر الحمدلله موږ سنت ورته وایو. عبدالمطلب د پیغمبر علیه السلام سو خان عقیقه کړل. څومره؟ سو خان. چا ورته عقیقه خو په ګډ کېږي، وایي دا بعضې بچی وایي د کور بچی او دا بچی وایي د ټولې دنیا بچی ده. دې عقیقه به منفرده وي، ځان ته عقیقه به وي. بعضې ماشوم د کور ماشوم وي، او دا وایي داسې ماشوم ده چې دا د ټولې دنیا ماشوم ده. دې عقیقه به منفرده وي. سو خان خدای خبر خیرات کړ. څنګه دا حقیقت نه سو کنه. فتقبلها واني اعوذها، او زه فنینا نسم په دې سره، وذریت اولادی د سره من الشیطان الرجیم. او حدیث پاک کې راځي چې کوم ماشوم پیدا کیږي نو خامخا شیطان مسکی خدا پاتې ده تیرا. فتقبلها ربها، نو قبول کا رب د دې بقبول حسن، خيسته قبول سره. وانبتها نباتا حسنا، او الله تعالی پرورش د دیو ک نبات حسنا. مدرسه البنات هم الله ورته جوړ کړه. انبتها نباتا حسنا څه ترجمه وکړو؟ پرورش. او معنا بسنګه مدرسه البنات خزې د پاره لازم ده کنه، د هغه بندوبست هم الله ورته وکړو. وکفلها زکریا، او کفالت وکړه د دې زکریا علیه السلام. کلما دخل علیها زکریا المحراب، کله بچ داخلي د زکریا علیه السلام محراب ته. محراب محل عبادتها ته ویل کېږي. ښه، کوم ځای کې چې عبادت کېږي. اهل حدیث حضرات محراب نسته، حالانکه مسجد نبوي کې لیکلي هذا محراب رسول الله صلی الله علیه وسلم وهذا محراب ابي بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ. هغه وخت نه محراب شروع ده. نو الله تعالی فرمای وکلما دخل علیها زکریا المحراب، هر کله چې داخل سو زکریا علیہ السلام دی محراب ته. وجد عندها رزقا، پیدا کړي سره رزق. څه پیدا ک؟ رزق پیدا ک. رزق اجنبی پیدا ک، میوه پیدا کړل. قال بیا ویل زکریا علیہ السلام یا مریم مریم ان لک هذا، داد لکم خوانه کړه. قالت هو من عند الله. نو دا څه شی سو کرامت څه ما ته وګوره. الله تعالی علم ته څه شی ویل کیږي؟ علم غیب. پیغمبر علم ته څه شی ویل کیږي؟ علم رسالت. او دی ولی علم ته څه شی ویل کیږي؟ علم کرامت. او موږ تاسو علم ته څه شی ویل کیږي؟ علم تفسیر. صحیح شکنه. علم یو علم ده،
الله خواته سي نسبت وسی علم غیب او پیغمبر خواته او ولی خواته او موتا خواته علم تفسیر شاوس کرامت ثابت ده جائز ده او واقع ده یا مریم ان لکی هذا او بی مریم دا ډیر خلکو علیه السلام خزبانی بسلام نو اخه رضی الله تعالی عنہ ورستو براسی وسلام علی عباده الذی نصطفى وسلام نصطفى او وسم سویل الله یستفی من څنګه ده ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران العالمین نو صلوات و سلام په پیغمبر باندې وایخه بیبی حوا رضی الله تعالی عنها بیبی مریم رضی الله تعالی عنها او که سره بیبی حوا علیه السلام یا بیبی مریم علیه السلام خبر سیده خو تفسیر خلاف ده قواعد دغه څه شه ده خلاف ده قال یا مریم قالت هو من عند الله ان الله يرزق بمن يشاء الله تعالی ورکی رزق چاته چغواسی بغیر حساب کرامت حق ده اشرف علي تانوي صاحب لیکلی وای کرامت نه مزره پدی وای تورس یو واقعا وای راغله او واقعا دوه واقعګانی وی یو خدا وای دیوبند کې ما ډوډۍ وکړه یو څه کسا وتا هغه ډوډۍ وای دومره زیاتې ده چې ذاتی ختمېدل وای نه یو دا مسله سو او دویم وای مسجد نبوي کې وای ومه یو باندې سي ما ته ډوډۍ وای وکړه بیان قرآن کې هغه لیکلی دي وای ما ته راځه زور سر روان سوم او تلم روزه ټیمو غالبا روزه ماته ته ما سره ماته سو غنټه مثلا مسجد نبوي له وکړه وای ما ویل خدای تراو ته براور رسېږم که براونه رسېږم هغه راته ویلې چې بالکل به تراو ته مخکې نه راسېږي ماښام ته به راسېږي باندې سي راته وای سو غنټه مثلا مو کو ډوډۍ مو خوړل او ښه آرامه مو کو بیا را روان سوم سراتلم مسجد نبوي تراور رسېدم چې قتل می مؤذن لاندې ماخوستان اذان مو نه وکړی ما ورته ویل چې تراوی سوي دي وینا او شیخ اوس خلکو چې کوم د روجه ماته کړله نو اشرف علي صاحب وای هغه باندې سي کرامت ماته ډېر غټ معلوم سه کرامت د اولیاء حق نه معتزله انکار کوي لکه څنګه چې قبل الموت بعد الموت هم ثابت ده ان الله يرزق من يشاء الله تعالی رزق ورکي چاته چې الله تعالی خاص بغیر حساب هنالک دعا زکریا رب پته ولګي د دیولیو په ځای کې دعا ښه قبلېږي ښه دلته دعا وکړله خلک وایي کاکا صاحب ته څه ځي خو دلته دعا وکړه که نه ورته ټیک ده هلته هم خدای نه غواړم خو هلته ځم په دې چې د اولیاو په ځای کې دعا ښه قبلېږي ټیک شه که نه پیر بابا ته ځکه ځم چې هلته دعا ښه قبلېږي دعا خو دلته هم قبلېږي خو دا سنت طریقه ده چې کوم ده چې کوم ځای د اولیاو مقام هغه ځای کې دعا ښه قبلېږي نو دلته دعا وکړله هنالک دعا زکریا ربه قال بیا ویل رب او رب ما د پاره وبخې من لدنک د خپل طرفنا ذریه یو بچی طیبه پاک دامانه انک سمیع الدعاء قبلون کې د دعای فنادته الملائکه پای مفاجاتیه فنادته الملائکه سم دسته ملائکه ورته आवाज وکړ او هو قائم جبريل خا ملائکه زکه په جمع سره ذکر کړه تعظیما او هو قائم او دی ولاړو او مونږ کو په محراب کې سورته مبشر به څه شهدا الله زیره درکې تا بی یحیی په یحیی علی السلام باندې یحیی علیه السلام نشپګ میاسته کشیرو او بقاعده دواړه د ترور زامنو سره څه شو او دام ځکه د 500 پیغمبرانو نمونه الله تعالی پیدا کېدو نه مخکې خېلی 500 پیغمبرانو د 500 پیغمبرانو نمونه الله تعالی پیدایش نه مخکې خېلی یو پکې یحیی علیه السلام ده مصدقا چې موافق بی کلمتین په کلمې د طرف د الله نه وسیدا او سردار بی په قوم کې او حصور منوع من النساء یو عالم لیکلی چې یحیی علیه السلام واده کړی ده خو غلطه خبره ده هغه عناد دی وجنه دا خبره کړې ده یحیی علیه السلام د سره واده کړی نه ده ونبی من الصالحین او پیغمبرانو کې بو صالحینو کې بو قال ویل الله تعالی قال ویل زکریا علیہ السلام ربي او ربا ان يكون لي غلام څنګه به ما د پاره غلام
او ما ته رسېدلی ده الکبر بوډاتوب او ښځه ممسکوم د څه شی ده شنډه ده جلالین لیکلي دي د ده 120 کاله عمر و د ښځې 100 کاله عمر و نو هغه وخت کې خو فقهای کرامو لیکلي 80 کالو نه خو ښځه بچي نه راوړي 80 کالو کې او اوس دلته اعتراض راځي چې الله څنګه یو سوال کې د بچي او بیا وایي څنګه به زما دپاره بچی ورته دا سوال یې دې دپاره کړی دا سوال چې الله تعالی موږ بیرته ځوانوي او که نه قدرتن یې راکې بچی څنګه یې راکې عادتن یې راکې او که نه قدرتن یې راکې نو عادتن خو دا د ملګري چې یو سړی ښه ځواني ښځې ځواني الله بچی ورکي او که نه الله قدرتن یې راکې دواړه بوډاګانو ته بچی راکې نو سوال بالکل دا جایز سوال دی کې څه بعیده خبره نه ده چې مخکې غواړي بیا سوال کوي قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال هغه ویل ربي او ربه اجعل لي آیه ما د پاره و علامه وګرځې قال ورته ویل الله تعالی آیتک علامه ستا ده الله تکلم الناس ته خبرې مه کوه خلکو سره خبر په معنا د امر سره ده خبر په معنا د چا سره ده امر سره ده کلتاو ورته وایي موږ سره ډېرې خبرې کې څه ورته وایو کلتو شیخ الهند فواید کې لیکلي چې کم سره ډېرې خبرې کوي د هغه به زړه کمزوری کېږي دماغ به بېهوده کېږي او ختمیږي به صحیح شه که نه الله تکلم الناس او وروستو الله ورته څه وایي هلکه واذکر ربک ذکر کوه ځکه د کړتاو سړي زړه کمزوری او الله بذکر الله و دا د قرآن کریم تطبیق ده دا به کې ملګری ښه دا بیا ترجمه نه شوه داسې ګډ وډ اخته یو الله بذکر الله زړه په څه قوي کېږي په ذکر سره موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته اذهبا الی فرعون ولا تنیا فی ذکری لاړ شي خو ذکر کې سستی مه کوئ ځکه تاسو ډېر لوی ډکټر سره مخ کېږئ نو خامخا زړه قوي پکار ده او زړه په چا باندې قوي کېږي نو شیخ الهند فواید کې لیکلي دي چې کوم یو سړی ډېرې خبرې کوي کړتاو د هغه به زړه کمزوری دماغ به بېکودی امام مجاهد رحمت الله علیه لیکلی دي و ابن عمر سره له مکې نه مدینې ته لاړم او له مدینې نه مکې ته راغلم بخاري کې دا موجود ده دا خبره صرف ما سمعت منه الا كلمه الا حديثا واحدا یو حدیث مې ته اورېدلی څومره حدیث یو حدیث ټیک یو حدیث مې ته اورېدلی او هغه ما ته پوښتنه نو کړې وه خبرې که دا په خبره ما نه وی کړې هغه جواب هم نه راکوی امام بخاري خو ډېر روان سړی ده هغه خو میوګی دلته وي دوړی هغه ځای کې وباسي نو حسن بصري باندې رات کوي امام بخاري په چا کوي حسن بصري چې حسن بصري ابن عمر جلیل القدر غوندې صحابي هغه ډېرې خبرې نه کوي او حدیث ډېر نه بیانوي دا ته چې کومه غټ مولا یې چې کومره دومره حدیث بیانوي چې هره خبره کې حدیث بیانوي صحیح شو که نه نو په هغه باندې هلته رات کوي نو ډېرې خبرې په کار نه وي خوند دا کوي چې بل ته په موقع ورکړي چې هغه خبرې کوي او تی واوري هغه خبرې کوي تی واوري تقریر هم کم پکاري الله توکل او یو خو اختلافي مسایل دي مولوي صاحب ذکر الله خو بیا په ګنټو کې له خیره درې غنټې څلور سبا ته بل خیره دوی موقع په دې ځای باندې صحیح ده لا سپیکر باندې نو ته جوړ شي ان شاء الله مړای سوای د زغه بمړی کې باندې مذاکر الله مولوي صاحب ما مړای سوای د کنه طالبان ته سبا ته درس بهالي تاسو په هغه به وکیو درس په هغه وکي درې ورځې خبره مکو یو یا لا تکلم الناس خبر په خپل معنا واخله ته به خبرې نشي کوی خوله به دې روغی ژبه به دې روغی غاښونه به دې روغی ته به خبرې نشي کوی په دې پوه شه چې به الله تعالی فیصله راورسېدله ثلاثه ایام درې ورځې الا رمضان منګر اشارې سره واذكر ربك او یاد ور خپل کثیران ډېر وسبح بالعشي والابکار او سبا او بیګا تسبیح وایا الکه دا سبا او بیګا ولیات ک سبا او بیګا ولیات ک او ته شیخ رشید احمد گنگوهی لیکلی چا لیکلی دا د اکابرین ویناوی دی یاد ساتي مرګریخه هغه لیکلی وای دوه وختونو کې زړه ډیر کمزوري دوه وختونو کې زړه څه شوی ډیر کمزوري او یقینا د قران کریم تفسیر الله دوی ته ورزده کړي ځکه وای د قران تفسیر کړي دا دوه وختونو کې زړه ډیر کمزوري یو وای څه کله سحر او بل څه کله بیګای نو الله تعالی قران کریم کې بالغدو والآصال بالعشي والابکار بیا مستقل الله تعالی وایي چې د دوه ټرمونو کې د ذکر خاص اهتمام کوي
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا وَكَاغَ وَقْتِ وِيلِ مَلَائِكُو یا مریم او مریم ان الله اصطفاک الله تعالی رغورواله در کړه دا وطهرکی او تی پاک کړي واصطفاک غور کړي علی نساء العالمین د زمانه په خزو باندې مرګره دلته یو مسله ولي کی تاسو پتی رسو زمانو کې غو بی مریم یقینا غوره خزوا او د پیغمبر علی السلام په زمانه کې کوم خزه غوره ده نو امت مسلمه د پیغمبر اسلام امت درې ډلې ده یو تا محدثین وای چې حدیثو د چا سره کار ده او دومره ډلې ته فقهای کرام وای او درې ډلې ته مفسرین او صوفیای کرام وای سوډلې سو درې ډلې سو محدثین وای علی الاطلاق بی عائشہ غوره د پټولو خزو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په موجوده دور کې سو غوره د مرګریا بی عائشہ رضی الله تعالی عنها افضل نساء هذه الامه هغه دا قید وسره دي او مفسرین او صوفیای کرام لیکي وای نه بی فاطمه غوره ده افضل نساء هذه الامه فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خبره چا وکړه صوفیای کرام وکړه او بل چا وکړه مفسرین وکړه او دریم نمبر فقهای کرام دي ګوره د فقها خبره کوي راځي ښا فقهای کرام وای افضل نساء هذه الامه خدیجه رضی الله تعالی عنها دی امت بهترین خزه سوق ده بی خدیجه اوس راسي د پیغمبر حدیث وته پیغمبر پاک دی بی خدیجه باره کې وای انها كانت وكانت انها دا وا مغه سه خزه وا نو پته ولګی چې د فقها خبره د محدثین او صوفیان او مفسرین ټولو نه کوي راو خطله الله تعالی فرمای واصطفا کی غوړه کړی تعالی را علی نساء العالمین د زمانه په خلکو باندې خزو باندې وته کار کوا یا مریم او بیبي مریم عبادت کوا رب د پاره او سجده کوا ورکعی مع الراکعين ترتیب مقصود نه ده خو د جامع د پاره د دین مساوی کې رکوع ختمه او رکوع کوا ورکعی مع الراکعين ذالک من انباء الغیب دا د انباء غیب نه کوم ده نوحی منګه وحی کو تا نو مخکې مو ویل مرګریخه علم غیب الله سره خاص ده ذالک من انباء الغیب نوحی منګه وحی کو تا او پیغمبر ته چراسي هغه ته علم نبوت وای ولی ته چراسي الهام یا کشف او موت ته چراسي تفسیر نوحی الیکا وما كنت لديهم تنوي دي سرا چې کله دی اچول اقلامهم قلمنا نون والقلم وما يسترون د قلم بادشاہي به منی پټوله دنیا باندې نون والقلم وما يسترون ايهم يكفلوا مريم چې کوم یو به کفالت کوي د بیبي مریم نو هغه کلمونه واچوي هغه دین لیک نو کلم یې واچي د چا کلم سي کوم د خلاف عادت په وبو کې بر لاړه لکه د مروتونیا ډیره سخت جابره خزه هغه په وبو کې پورته روانه خلک وکړه روان دا په پورته روانه صحیح سو نو چا کلم سي او د وبو خلاف لاړ هغه سره به کفالت کوي او د چا کلم چې په کته باندې لاړ او بو ځا سره وی وړ اصله به کفالت نه کوي دې توای قرعه پچا وګوره قرعه تقریع دوه قسمه د فقهای کرام لیکلي دي یو د پار اثبات د حق د ما ثبته ده بیا جایز ده د پار چا ده د اظهار د حق د ما ثبته مخکې د حق خدای ته درکړی د خو زم راسه پچا به سره واچو دا جایز ده او دې لپاره لکه چې دا روپۍ عادت ورکوم راسه څه پچا چوما ٹھیک شه یادو ساته دا ناجایز ده پچا چول فقهای کرام لیکلي ښه اظهار د ما ثبته د لپاره جایز اثبات د ما ثبته د لپاره مکروه کته پیغمبر علی السلام کان یقرع بین نسائه اور تعالی ته په طریقې د وحی معلوم و چې دا بیبي بوزه
خو د پاره د اظهار د معصبت هغه پچا چوله یاد وساتئ ښه هلته بیا هغه متضمن د شرط لره څه ته شرط لګول سو او هغه ابو داود کې وجه د پاره د تحلیل د ثالث لګول دا جایز ده کنه غلطه ده دی رکوع ته رسول ذاتی باس ته مرګره الله تعالی فرمایي ورته اذ قال وما كنت لديهم نو ته پیغمبر علی السلام دی سره چې کله دی جنگ کاو خپل مابین کې یو بوله مونږ به کفارت کو بل به مونږ به کو اذ قالت الملائکه چې ویل ملائکه یا مریم الله زیره درکې تا ته په کلمې سره من اسمه المسيح چې نوم د به مسیح وي عیسی ابن مریم بی عیسی ابن مریم ما ته وګورئ نه حمیر کې میری اسماء په څو قسم دي 15 قسم دي محضا لقب کنیا تخلص خطاب څو قسم شو محضا خو هغه چې مور او پلار کې دي لقب هغه چې صفات وصف کې بیان کې سیف الله اسد الله صحیح او کنیا هغه ته چې په لاس نمونه راسي اب اخ اختا خال خاله عم عمه بنت بنتا په دغه لاسو کې جو سره په ځان کې دغه کنیا سواله او یو بل ورته څه بلای کی تخلص شاعران چې اخره کې وایي او یو بل خطاب لکه سکم د شبیر احمد عثماني ابن تیمیه ته د شیخ الاسلام لقب ورکړ دي ته ویل کېږي خطاب یو مدرسه درکې یو امام یا سکم د یو عالم درکې درته هغه ته بیا ویل کېږي خطاب په دې ځای کې مسیح د لقب او وجوهات ډېر د مسلم په مقدمه کې لیکلي دي او عیسی نومو ابن مریم مریم مور وا صحیح شو او دام ځکه چې کله لفظ د ابنو راسي په مابین د دوه اسمونو متماثلینو کې نو دا به څه شي وي صفت به وي د اول د پاره په ترکیب کې او مضاف چاته وي ثانی ته وي صحیح شکنه دا ترکیب سو او بیا یو قاعده پکې دا ده چې کله ابن لفظ په مابین د دوه اسمونو متماثلینو کې راسي حمزه به لیکل کېږي نه نعمان بن ثابت دا څه کوه مونږ تا کوړی نه کله کله مرګري کاټ راولي کې دورې کوي او ایسته به ابن لیکلای وي سبه لیکلای وي ابن علاقه دومره اوس حقانی نه پارېږي کوم تا دې بن قاعده زده نکړه چې حمزه لیکلای کېږي نه لیکلای کېږي یقینو که په خدای شیخ صاحب ادریس ویلي وسا کې ما امتحان وای اغسته وړه دوره کړې وای او طالب دا ټک سره خوا کې وای ما ورته متفقون علیه حدیث چاته وای هغه حدیث ته وای چې د علماو په اتفاق سره وای ټیک شکنه بخاری مسلم چې کوم دي کله مولوی صاحب دا ترجمه ته کرازي دي ما د عادت ته شیطانی غونی ملایمه د استادانو نقطې را جمع کوم کنه خیر یو نقطه خو بواوري کنه نور خو بالفعل ملایان یاستي نو دا معنا سو وجيهن مخورز بي په دنیا په دنیا او آخرت کې ومن المقربين ويكلم الناس خبر به کوي خلکو سره په مهد وکاله په زنګو بوډا توپ کې نو پته ولګي د سی بوډا توپ کې برکت کیږي دا سړی عیسی علی السلام با او سودونه بکی دعا سودونه بکی بچی به پیدا کیږي او بیا پیغمبر پاک سره خوا کې دوه کسانو زیاده سو کسانو زیاده یو د امام مهدی یو د عیسی علیه السلام دالته بیا دفن کیږي او دا د دسه څومره فواید وای ان شاء الله سبا ته به متوفی ک لفظ کې زبیا بحث کومه متوفی ک لفظ کې د خودمره خبره درته کومه یو عالم تیر سوی د موږ په اکابرینو کې او د هغه نوم د انور شاه صاحب سوک انور شاه رحمت الله علیه هغه یو کتاب لیکلی د باره کې د عیسی علیه السلام باره کې ټیک شو یو شاګردانو لیکلی کنه التصریح هغه شاګردانو کې یو کتاب لیکلی ده وای خوب کې راته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راغی قیامت برپا ده ان شاء الله سبا با کتاب باره به ازوالی ورکوما قیامت برپا ده او عیسی علیه السلام راځي محمد مصطفی ته وایي سمته ستمات اجازه وکړه د انور شاه شفاعت بزو کما انور شاه ځکه د زما د ننګ د ناموس د نفس حفاظت کړی ده یو کتاب لیکلی ده کنه شاه صاحب ویلو یقینا د ما کتاب الحمدلله دې ته الله تعالی مرتبه ورکي ان شاء الله پورا بحث به سبا ته بیا رکو سر کې کوالته بیا عیسی علیه السلام تفصیل ده بل ورځ سبا ته به مولوی صاحب درس ټیک شه بل ورځ ان شاء الله
ويكلم الناس فی المهد او خبرې به کوي په مازانګو کې وکا نو بوډا خو نه ده خو 33 سال عمر کې بره ختلی ده او قتاده ته لیکلي قتاده ده خو پیژنې کړه چې ابو حنیفه درې تپوسونه تېر نه کړي هغه لیکلي دي چې رفعته الملائکه ملائکو اوچت که او عرش نه خوا ګرځي چېرته ګرځي بعضې خلک وایي درېم اسمان درېم او څلورم کې نه ده عرش کې ده بره عرش نه شاوخوا ګرځي او پسواره ملکیا انسیا ارضیا سماویا قاله قتاده هم انسی ده هم ملکی ده هم ارضی ده هم سماوی ده ٹھیک شه کنه موږ تاسو دا 2000 کال وایو دا د خطلو وخت ده دومره کلونه وتلی دا وخت کې قالت قال ربي دی ویله او رب زما ما د پاره به بچی څنګه او نه د مسکړې مال رب بشر هغه ورته وای جبريل همدارنګ به الله پیدا کی څنګه چې د الله خاصي الله چې فیصله دی عمر کې ورته وای موجود سي ويعلمه الكتاب الله به تعلیم ورکړي د پاره د کتاب او حکمت او د حکمت و تورات او د تورات او انجیل لفظ نشر مرتبخه کتاب نو مراد تورات تفصیلی انجیل ټول نصایحونه ډک کتاب حکمت زکه هغه ته ویلې هارون رشید ته وخت راغله لوي زه پیغمبر یم سمه هغه ته خدای دې بي خو با سال ته حدیث کې راځي چې لا نبی بعدی و ټیک دا پیغمبر خو لا نبی بعدی ویل لا نبی تبعدی خو نه دی ویل کنه لا نبی تبعدی خو نه دی ویلی بیا چې کوم داغه ورته یو 2000 دینار ورکړه زو ورکیږي شکل دی ورکاوه پوه شو کنه نو دا پیغمبر علی السلام ختم نبوت ته د نورستو راځي خو د دین پرچار بکئی ورسولا او پیغمبر به بنی اسرائیل ته اخرو نبی من انبیاء بنی اسرائیل دغه او صبر توای ما راتل کړي تاسو ته بی آیت په معجزې در رب باندې امجاستی انی اخلق دا ترجمه مکو چې زه پیدا کوم هل من خالق غیر الله شته خالق غیر الله نه نو د اخلقو معنا څه کو او صور تصویر جوړوم لکم تاسو د پاره د خاټنه که هيئت تویر په شانت د مارغ او مارغ څه شه د خپاش ورته وای تاسو ورته وای خاپیرک مونږ ورته وای الله دم علامه دمیری حیات الحیوان کې لسلو نه زیات د اوصاف بیان کړی دي څومره سلو نه زیات او د شپې وای راوځي د شپې د ورځې نه راوځي او بیا دمیری لیکلی وای کل وای تشوحه کل حیوان د شپې وای ذکر راځي کې د ورځې راوځي وای تار حیوانات ولې راغلي چیرته وی کله راغلي څوک او څنګه وای هغه خوار لدی تپوسونو نه چې کوم د ځان وی خواته کړی چې شپه سي راوځي او بیا ذات بیابان ته ځان ورسي مال ته بیا پروتي څه عجایب غرایب دي د میری حیات حیوان کې نقل کړي په ان پوخوفي ز پوکایو کمای کې هغه مرغسي په اذن د الله سره او برئل اکمه او ز جوړوم اکمه برس او حیل موتا او ژوند کوم مړی ابرس برګي مرز والا ته ویل کېږي بی عائشہ ته رسول الله فرمای یا عائشہ او بی عائشہ لا تغسل بماء المشمس باغو بو باندې غسل مکو چې لمر ته دیخي فان البرص منه پوسته کې مرض هغه نه پیدا کیږي ها پوسته کې مرض بعض خلک حمیرا و یا حمیرا غلط لقب ده بی عائشہ ته غلط نسبت شوی ده او سری یا حمیرا ها دا انتهایی محدثینو کړه دا او محققین او علما پیرات کې صدا نسبت بی عائشہ ته ضعیف ده انتهایی رقیق ده او ان شاء الله بل ورځ براسي سکیسګو مولایان د خدای په نيز لعنتيان دي ښه پیغمبر علی السلام سے پیدا سو په سجده وغورځید او دا چپلا سدا سی ونیو دا لکه خوانه راغله مړه ٹھیک څه صرف او بیا کله سات راخیسه در جبرئیل امین راغی میکائیل علیه السلام هغه جی حضرت اجازت داد او زم او تر ازه ټول خرافات خدای دې بي خو واسي مسله ورسېده کله صرف بخاری کې دومره راغلی چې هر یو پیغمبر نه قبل الموت الله اجازه غواړي خدا نه دی راغلی چې میکائیل سامره حضرت اجازه شته او کنه شته دلته یو خبيث دا کیسټ بیٹا کوله خوارته ورځ راغی څه نو میرا نه هغه خو نه دی بل دا تاریخ په نوم باندې ا تاریخ خوارته راغی اول ته بیان شروع ک
یو مولوي صاحب دې مونږ ورته ویل کېنه بس ذاتي بس ته وایي ډېر مه غږېږه هلته غټ محققین مفتی نعیم غوندې شخصیات دیر باباجي ناست وو وایي کېنه اتې غلی سه نو چې دا خبرې ورته وکړل هغه زر وویل زه د عوامو ملا یم د ملایانو نه یم نو رښتیا عوامو ملا خو وایي دا خرافات ټیک شه هغه وایي دا خرافات څه ضرورت ته دې خبرو ته هو حاجي صاحب دا نو په یو تقریر کې 200 دروغ وایي انشاءالله بله ورځ به زه د آیات حواله ورکوم کیسهګو ملایانو باندې کله به وایي یاره بلا شین ویلی شین اشهدو وی اسهدو شین یې نسه ویلی ابن کثیر وایي لا اصل لها دروغ وایي بد کوي جک وایي د سره دې دپاره اصل نشته ده کله وایي شپه نه سبا کېده بلال اذان نه ده کړی لا اصل لها دروغ خرافات بکواس ابن کثیر وایي دروغ وایي گپ شپ لګي هیڅ مسله نه وه داسې شپه نه سبا کېده او بلال اذان نه ده کړی دا هم داسې خبره ده توب ابرئ الاکمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم زب خبرتكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك فديك لآية دلیل دستاوس د پاره کوم مؤمنانی ومصدقا او تصدیق کون کلمه بین یده من التورات نو مسبوق بالعدم سه الله نه ده خدای نه ده بنده ده ولأحل لكم او چې زه بیان کوم تاسو د پاره بعض الذي بعض اغه حرم علیکم چې پتا سو باندې بندو حرمه اصطلاحي ترجمه مکو بند لغوي ترجمه کوا ځکه اصل حرمت حکم سو کور کې الله جل جلاله او جئتکم مارات لکړی تاسو ته په آیات دربنا فتقوا الله ویریږي الله نو تابعداري زماو کوي الله ربي رب زما ده خدای نشه خپل و ان الله ربي وربكم رب تاسو ده فاعبدوا عبادت کی ده الله هذا صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم هذا صراط مستقيم فلما احس عيسى چې کله محسوس کې عیسی علیه السلام د دین کفر قال بیا ویل من انصار الى الله سوق د انصار زما الله ته ملګری الله تعالی امداد تاجت نه لري مصاب حضرت الى دین الله الى دین الله یو بل ځای کې براسي و نصروه چې د پیغمبر امداد کړي پیغمبر امداد تاجت لري نه دین خبره کوه قال الحواريون ویل حواریون ابن جریر طبری سلویخ نمونه لیکلی دي څومره سلویخ معناګانې لګلې دي خو صوفیان په بخاری کې ترجمه کړي او ډېره ښایسته ترجمه یې حواری کړي سفید پوش څنګه سفید پوش سپین کپڑے به اغوستي حواری زکه ورته ویلي پیغمبر علیه السلام فرمایي لكل نبی حواری وحواری امتی زبیر رضی الله تعالی عنہ آمنا بالله من ایمان راوړی په الله باندې او گواہی کو چې موږ مسلمانان یو ربنا آمنا ورب موږ ایمان راوړی بما انزلت هغه چې تا نازل کړي الله موږ تابعداري د عیسی علیه السلام کو فاکتبنا مع شاهدین الله تعالی اولیک موږ سره د گواهانو نه ومکروا دی مکرو ک د عیسی علیه السلام د قتل ومکر الله حکمت بالغه استعمال ک د ترجمه فواید عثمانیه کې شبیر احمد عثماني ترجمه کړی ده ومکروا هغه مکرو ک ومکر الله تعالی حکمت بالغه استعمال ک د تدبیر د مکر ده دی والله خیر الماکرین الله تعالی بهترین تدبیر کون کړه د مکر ده دی بس تا دا اچھا راوړل اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد اللهم معاف کی الله قران کریم پر خاطر ټول ته نصیب کی مرده ته دعا وکړه الله تعالی صبر آسان کړي صبر ورکړي خدای اخر خاتمه موږ په اسلام کې ایمان کړي ظالمانو ظلم موسی قران کریم اعمال او توفیق ته نصیب کی وصلی الله Huh?